مشروع. تاسې سوله ونه منله. خارجیانو سره هم تړون وکړه، یو کال یو برید هم په خارجیانو باندې ونه کړه، افغانان هم ووځه. ما ته شریعت کې وښیې چې د اساس څه ده. شریعت خو په خپل مولوي صاحب هیبت الله وایي شریعت په ځان مه برابروه، ځان په شریعت برابر کړه. په کومې فتوا باندې که تاسې پاکستاني مدارسو نه فتوا اخلي هغه بله خبره ده، اما فتوا خو په قانون کې په شریعت کې، شریعت خو پرون نه وه ایجاده سوی. ځوانمرګیان په کال کې $1 میلیارد نقصان رسوو. عفو معنا څه ده؟ ټول باید له ملت نه، له ولس نه عفو وغواړو چې ټولو کمزوري وه. اوس که تاسې ولس ومنئ، د ولس رایه ومنئ، بیا لاره برابریږي. اما دا چې راسي زه تاسو ته سر ټیټ کړم په 100 کالو کې. او وروستی پوښتنه خو نه دی، دا هم نظر دی، بخاري جان په نامه یو څوک دی، وایي راشه وطن ته د امارت سره په شریعت بیعت وکړه، پرمختګ کې را سره شریک سه. اول د امارت ما ته ووایي چې 15 اصله د شریعت باندې دوی درېدلي دي. د ځان امنیت، د مال امنیت، د عقل امنیت، د قبیله امنیت او د دین.